نه دومره احمق یم نه دومره نافوه یم او نه دومره منفي تبلیغاتو والا یم. زه د دشمن په خلاف باندې ولا کې غلط پوسټ یا غلطه ویډیو کوم د ځانه خبرې نه کوم. نو د وزیر ګیلمن په باره کې به تاسو څنګه سوچ کوئ چې زه به خدای نخواسته غلطه ویډیو یا غلط یو شی نشر کړم. اوس د وزیر ګیلمن په باره کې چې ما کومه ویډیو نشره کړې وه چې یاره د ده د شهادت خبر راغلی، الحمدلله اوس په شفاخانه کې دی، الله دې ورته ډېر عمر ورکړي، موږ تاسې به ورته دوا کوو. نو ما دا د ځانه نه ده نشره کړې وه افغانانو ورونو. ما ته د پی ټي ایم مشرانو ویلي، د مرکز نه خبر خور شوی د پی ټي ایم چې څومره په اروپا کې دغه مشران دي تقریبا چې دته خبر یم ټولو ته هلته اطلاع راغلی وه چې وزیر ګیلمن چې دی دا په شهادت رسېدلی. او بیا د شمشاد ټلویزیون ته ویل شوي او بیا دا اول ځل نه دی چې ګوره داسې کله چې عارف وزیر شهید شو د هغې نه مخکې چې هغه شهیدېږي هم داسې یو خبر ګوره د پی ټي ایم د مشرانو نه راغی چې عارف وزیر چې و هغې په هغې وخت کې کوما کې و، بیا خبر راغی چې یاره هغه چې دی سید مهربانه شهید شوی دی، حالانکې هغه وخت کې په کوما کې و لا ژوندی و. نو تاسې ولې د ګلخانانو ته ټیم ورکوئ؟ ګوره دلته زه ګلخانان یم، زما دا ویډیو رالي او نشره چې دا د ویو دپاره باچا کاموال چې دی ورور دا ویډیو کړې ده او سید مهربانه وزیر ګیلمن خو دغه دی ژوندی دی. که د ویو دپاره ما کولی افغانانو ورونو، خو دا ویډیو خو ما 2-3 منټه په خپل ټیک ټاک او په فیسبوک کې پرېښه، بیا مې سره ډیلیټ کړه چې ټلیفون راته وشو چې نه خبر غلط دی. نو د ویو خو که ویو ما اخیستی خو ما دغه ویډیو به ما نشره کړی وی، پرېښی به مې ټیک ټاک کې. د ویو خبره نه ده افغانانو ورونو، دا داسې درد دی چې څلېر رښتا ته موږ جړېږو، د وزیر ګیلمن پسې جړېږو، د هغه د ژوند دپاره دواګانې کوو. او بیا زه ټول عمر مې په دې مبارزه کې تېر شوي، زه څنګه داسې حرکت کولی شم؟ زه هر خبر چې دلته نشروم یې 100% تصدیق کوم، بیا خبر نشروم. نو چې د کور مشران چې تا ته ووایي چې هغې ته بیمار پروت او هغه تا ته ووایي چې یاره دا بیمار چې دی خدای نخواسته لاړو مړ شو یا شهید شو، نو خو دغه تصدیق بس دي که نه؟ که زه به د کلي ولس نه پوښتنه کوم، بعد ما ټیک ټاکران وکړه خپله ویډیوګانې وکړه، خپله پوسټونه وکړه زما نه مخکې چې وزیر ګیلمن شهید شوی دی. اوس هغه راځي په ما نیوکې کړې وي پاچا کمال دا ویډیو نشره کړې ده، وګوره د ده څه حق و، حالانکې زموږ نه مخکې هغې ګوره په لسهاو ویډیوګانې په لسهاو پوسټونه پراته دي چې خلکو کړي دي وزیر ګیلمن چې دی شهید شوی. یعنې داسې کارونه باید ونه شي، داسې خبرونه باید نشر نه شي. خو زما ګناه کوې ما به بلته بخښنه غوښتی وی، خو ما ته خبر د بل چا نه راکول شوی و د مشرتابه نه، او ما د هغې په حساب باندې هغه ویډیو کوه، ویډیو ما زر ډیلیټ کړه. اوس که دا چا سره د دې فکر وي د وزیر ګیلمن، نو ولې دا ویډیو نشرې دا زما؟ ولې دغه بله ویډیو چې ما کړې ده هغې پسې چې ما وضاحت ورکړی یا د دې ویډیو ده ولې دا نه نشروئ؟ خو د شرارت دپاره یې نشروئ. زموږ ستاسې په خپلو منځونو کې چې بې اتفاقي وکړي او سید مهربانه د دې نه غلطه استفاده وکړي، نو تاسې مطمئنه شئ چې زه انشاءالله هېڅکله داسې خبر نه نشروم. ما باندې خلک اعتماد په دې کوي چې دا همیشه ما 100% کې یو خبر اورېدلی دی، بیا مې تاسو ته هغې نشر کړی دی. نو وزیر ګیلمن ته دې الله ډېر عمر ورکړي، موږ پریشان یو، دوا به ورته کوو، الله دې روغ جوړ کړي. خدای په امان.